اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو هیله ده چې سلامت وئ. که څه هم تاسو ته مخکې یادونه شوې وه، یو ځل بیا یادونه کوم چې د نن درس په ویلو سره به د 8م ټولګي پای ته ورسیږي او په راتلونکي ویډیو به تاسو ته د 9م سیم ریاضي که د الله رضا به پیل کوم. نو راځم خپل درس ته. موضوع ده د مسیر لومړۍ قاعده یا د ضرب حاصل. دغه څو خبرې مهمې دي چې تاسې په یاد وساتئ. اول، هر مسیر موږ یوې پایلې ته رسوي. موږ په تېر درس کې ونیز یا شجرهیي ګراف وښودو چې په هغې کې هره څانګه هر مسیر یوه پایله موږ ته راښایي. نو د هغې یادوري دلته بیا هم شوې ده. دوهم، له ازمایښت وروسته د هرې شجرې د ګراف مسیر په یوې لومړنۍ ناڅاپي پېښې پای ته رسیږي. یعنې دلته هغه پایله چې ده هغه په خپله یوه لومړنۍ ناڅاپي پېښه ده. یعنې په هره څانګه کې چې موږ وروستۍ نتیجې ته رسېږو هغه په خپله یوه لومړنۍ ناڅاپي پېښه بلل کېږي. دریم، هرې لومړنۍ ناڅاپي پېښې ته رسېدل د بېلابېلو مسیرونو او د څانګو له بېلابېلو منتشره ټکو څخه تېرېږي. لکه په تېر ساعت کې مو په دریو څانګو سره موږ درې هغه ناڅاپي پېښې ترلاسه کړو او د هغې احتمال مو پیدا کړو. نو دلته موږ کله چې د یوې لومړنۍ ناڅاپي پېښې نتیجه ترلاسه کوو نو د بېلابېلو منتشره ټکو څخه به تېرېږو. څلورم دا چې د یوې لومړنۍ پېښې احتمال د مسیر له پیل څخه تر پېښې پورې د احتمالونو د ضرب حاصل څخه عبارت دی. کله چې موږ د یوې لومړنۍ پېښې احتمال پیدا کوو په یو مسیر کې، نو د اول څخه تر اخره به د احتمالونو ضرب چې دی هغه ترلاسه کوو. هغه په خپله د دې لومړنۍ پېښې بیا احتمال په معنا سره دی. لکه یو مثال دی، دوه سرې مرۍ چې هغه موږ دلته په سمبولیک ډول په ار سره ښیو، درې شنې مرۍ په جي سره ښیو، یوه توره مرۍ په بي سره ښیو. دغه په یوه کڅوړه کې دي او زموږ نه غوښتنه دا ده چې د دې احتمال وټاکئ چې اوله مرۍ شنه وي، دوهمه سره وي، دریمه هم سره وي او څلورمه توره وي. د دې احتمال پیدا کوو. نو کله چې د دې احتمال پیدا کوو دا په خپله یو مسیر دی، نو اړتیا نشته چې نور مسیرونه موږ او تاسې جوړ کړو. نو د دې احتمال پیدا کولو لپاره دې شکل ته متوجه شئ. په یاد ولرئ دلته که چیرې دغه مرۍ سره جمع شي ټولې شپږ دانې کي، نو ځکه دلته د هر کسر مخرج شپږ دی. په شپږو کې درې شنې او دوه سرې یوه توره کېدله. دا چې هلته لومړی مرۍ په د احتمال د غوښتنې په برخه کې شنه ده، دوهمه سره ده، دریمه سره ده، څلورمه توره ده. نو د دوی هغه کچه چې د شپږو څخه یې لري هغه به په هر ځل دلته لیکو. نو کله چې موږ د دې احتمال پیدا کوو د دې مسیر، نو موږ به دغه ټول کسري قیمتونه چې مرۍ یې لري سره ضرب کوو به. نو لیکم چې 3 پر 6 ضرب 2 پر 6 ضرب 2 پر 6 ضرب 1 پر 6. ښه، دلته د کلکولیټر څخه کار اخلو. شپږ په شپږو کې شپږ دېرش، شپږ په شپږو کې شپږ دېرش، شپږ دېرش ضرب شپږ دېرش کېږي 1290 1290 په صورت کې 3 ضرب 2 شپږ، شپږ ضرب 2 12، 12 ضرب 1 12. نو دلته اوس 12 په 1290 عدد باندې ویشو. 12 تقسیم په 1290. ښه، دغه عدد کېږي 0.0002.
اوس که چیرې موږ غواړو چې د احتمال کچه په فیصدۍ سره وښیو نو دلته به دغه رقم په سلو کې ضرب کوو. اوس که چیرې دا په سلو کې ضرب شي نو فیصدۍ کچه یې په دې ډول ده 0.92 فیصده. په دې ډول کړای شو چې موږ د محصول لومړۍ قاعدې څخه کار واخلو. هغه رنګ زده کوونکو هیله ده چې نن درس مو هم زده شوی وي او ټوله د اتم سیم ریاضي مو زده شوي وي او ستړي شوي هم نه وئ. تر بیا علامه مل شه.